السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، موږ نن د رحمان بابا د دیوان نه د یو څو اشعارو انتخاب کړی دی چې په هغې کې رحمان بابا د اخلاص صفت بیانوي، چې د اخلاص په وجه باندې الله پاک چې کوم دی هغه ډېر زیات خوشحالیږي چې په کوم کار کې اخلاص وي، نو په هغې کې الله پاک ډېر زیات په هغه کار نه خوشحالیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره څه مقام بلند دی د اخلاص، چې جهان واړه غلام دی د اخلاص. کله ځمکې و اسمان ته خاته ګران دي، دا سفر په یو ګام دی د اخلاص. چې خبر که مخلصوان له علم غیبه، دا همه واړه الهام دی د اخلاص. د رواج و رسم عمر مدام نوي، لکه عمر چې مدام دی د اخلاص. بی اخلاص حلاوت د اسلام نشته، چې اسلام دی خو اسلام دی د اخلاص. سعجب دی که مستان وی ترې چاپېره، سعجب دی که مستان وی ترې چاپېره، هر ساخي څخه چې جام دی د اخلاص. سعجب دی که همای په دام خلی، هر سویا د څخه چې دام دی د اخلاص. پس لمرګه به دا مهر و اخلاص نوي، که اخلاص کړي نن هم ګام دی د اخلاص. د رحمان کلام په دا سبب شیرین دی، چې هر کلام دی د اخلاص. جی که د دې اشعارو کې چې دا کوم مشکل الفاظ دي، که په دې په معنی باندې تاسو نه پوهېږئ په کوم ټکي، نو لاندې موږ ته په کومنټ بکس کې ولیکئ، تاسو ته به د هغې جواب میلاو شي. ډېره مهرباني.